و مسلمان وروره په دکان کې مونځ، په کارخانه کې چې مسجد پکې نه وي، په محله کې، په اجره کې، په بیټک کې مونځ چې عذر نه لري، عذر بیماری، دشمنی او عذر باران، چې دا عذرونه نه و، نه په دکانونو کې مونځ کېږي، نه په بیټکونو کې کېږي، نه په کارخانو کې کېږي. ځان مه ستړی کوه. په دې د امت د علماو اتفاق دی چې جمع فرض دی. الله قرآن کې امر کړی دی ورکعوا مع الراکعین، جمع وکئ. د ورځې اولنی تاوان به دې صحیح، د ورځې اولنی تاوان د کاروبار او د دکان او د تجارت د فکټرۍ او د کارخانې اولنی تاوان به دې د ورځې دا وي چې په کومه ورځ تانه د سحر مونځ قضا شي او جمع لاړه شي، د غټ تاواني دغه ته تاوان وایي. رسول الله علیه السلام په معرکه کې موجود دی. بلال ته ویل بلاله امرګری ډېر زیات ستړي شوي دي، د شپې وده کېږو، انسانان یو، بشر یو، هسې نه چې ناوخته شي را باندې مونځ قضا نه شي. ته به بېګاله زمونږ څوکیداري کې، مونږ به مانځه ته راپاسې، تیار مؤذن دی، بس چې اذان سره به مونږ راپاسې. بلال رضی الله عنه ویل ډېره ښه ده، تاسو بېغمه اوده شئ، زه به ستاسو څوکیداري کوم. صحابه کرام رسول الله علیه السلام هم اوده شي. بلال وی یو اوښ چې دی سم لاستلی و، ما هغه ته ډډه ولګوله په ناسته باندې چې څوکیداري کوم چې مونځ قضا نه شي. بس سترګې زورورې شولې، خوب راغی، زه موده شو. رسول الله علیه السلام په دې اوده کسانو کې اولنی کس چې راویښ شه، رسول الله علیه السلام صحابو ته غږ وکړه چې راپاسئ، نور راختلی دی. د نور د ګرمایش نبی علیه السلام راویښ کړي، په دې ځای کې مونځ قضا شي. د نبی علیه السلام په زندګۍ کې مونځونه ډېر نه دي قضا شوي. یو واقعه دا ده، یو په جنگ خندق کې 4 مونځونه قضا شوي. دا د څه دپاره؟ نبی علیه السلام مدرسه ده، روانه مدرسه ده، د دې امت نه به مونځونه قضا کېږي، طریقه به څه محمد رسول الله علیه السلام نه قضا شو. هغه چې څه طریقه وکړه هغه شانتې به کوو، خو پیغمبر دی، د هغه هر حرکت زموږ دپاره سبق دی. رسول الله علیه السلام را پاسېد، نور راختلی دی. صحابه کرامو ته اواز وکړ چې خپلې سورلۍ د سرونو نه ونیسئ او د دې کندې نه وځو، دلته موږ سره شیطان ملګری شوی دی. بلې درې ته او کندې ته واوړېدل او دسونه یې وکړل. بلال ته ویلې اذان وکړه. تقریبا چې په حساب باندې د ورځې نه 10 بجې به نور راختلی دی. اذان وکړه، اذان وش، 2 رکعاته سنت یې وکړه. د سحر دا سنت دا مؤکد دی، دا به ته په سفر کې هم نه پرېږدې. سنتونه نور معاف دي، خو د سحر سنت دا به نه پرېږدې، وتر به نه پرېږدې او نفلونه کوه، تهجد کې، اشراق کې، ساختي کې هغه کوه. سنت اول وکړل او بیا رسول الله علیه السلام په جمع ودرېد. مدرسه ده مدرسه، صحابو ته زده کړه وکړه. په جمع کې اول رکعت کې قل اعوذ برب الفلق سورة الست، او په دویم رکعت کې قل اعوذ برب الناس. مدرسه ده ولی چې کله په سفر کې د سحر مونځ کې لنډ به کې، په عامو حالتونو کې د سحر مونځ به اوږد کوو، اولنی رکعت به اوږدي چې مسلمانان د خوبونو نه راپاسي او راورسي جمع کې شامل شي. خو که دا مونځ د سحر په سفر کې بیا یې لنډ وکړي، نو اول رکعت کې قل اعوذ برب الفلق، دویم کې قل اعوذ برب الناس. رسول الله علیه السلام دا مونځ په دې طریقه وکړي. بیا یې موږ ته په بل حدیث کې فرمایلی دي، بخاري، مسلم، ترمذي کې دا حدیث، من نام عن صلاة او نسیها. و مسلمانانو د مانځه نه کله اوده پاتې شوي داسې وشي، یا د نه مونځ هیر شه کله ناکله داسې وشي، بلکل د سړي د خیال او د دماغو نه وتلي چې مونځ مې کړی دی که نه مې دی کړی. چې سحر را پاسېدلې د دې ورځو 8 بجې دي، 9 بجې دي. اوس به څه کې مسلمانه؟ نو زمونږ بعضې مسلمانان خطا کېږي، 9 بجې 10 بجې چې را پاسې دا مونځ پرېږدي، وایي نه کوم، نو د ماسپښین د مانځه نه کله مخکې کوي او کله یې وروستو کوي. دا طریقه خطا ده. محمد رسول الله علیه السلام څنګه وکړل چې څه ټایم را پاسېده، په تبوک کې اودسونه وکړل، سنت یې وکړه او مونځ یې وکړه، ماسپښین ته یې وروستو نه کړ. دویم نبی علیه السلام فرمایي فإن ذلک کفارتها، تا نه چې مونځ وروسته شه چې څه وخت را پاسېدې راویښ شوې دا مونځ وکړه، همدقه کفاره ده چې مونځ وکړه، مونځ مه وروسته کوه، غرمې ته ماسپښین ته یې مه وروستو کوه. ان الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. منځ خو وخت په وخت فرض دی، د منځ ترتیب راغلی دی، اول به سحر وي بیا به د ماسپښین. انسان دی رسول الله علیه السلام فرمایي لیس فی النوم تفریط، که د خوب د وجې نه د لمونځ قضا شو ګناهګار بني. خو د دې به دا مطلب نه وي چې ته به د دې نه روټین او عادت جوړې چې هره ورځ به ورخاته پاسمه او بیا به مونځ کومه. ولې زه ګناهګار نه یم، ځکه چې زه وده ومه. ته د ټولو نه لوی ګناهګار یې چې ته بېګا 1 بجه وده شوی، ته بېګا 12 بجې د فیسبوک د لاسه ودی، ته د موبایل د لاسه 2 بجې وده شولې. ته په دې ناوخته وده کېدل هم ګناهګار او سحر چې ناوخته پاڅېدې هم ګناهګار. دا خو د هغه چا دپاره ده چې وختي وده کېږي او کله ناکله پاتې شي، یا بیمار، یا یې دوایي خوړلي، یا یې ګولۍ استعمال کړي، یا د غرمې کله ناکله سړی مازدیګره پورې وده پاتې شي. کله ناکله روټین مه جوړوه، عادت مه جوړوه. کنه رسول الله علیه السلام فرمایي 2 منځونه منافقانو ته ګران دي، یو د سحر منځ او یو د ماسخوتن. زما رومال په سر دی، ما ته ځان منافق نه ښکاري. ګیره مې شته، ما ته ځان ښه سړی ښکاري. زما پټکی په سر دی، ما ته ځان ښه سړی ښکاري. خو زه به کله منافق یم، الله مکه چې کله د سحر په جمع کې غیر حاضر وم زه به منافق یم. سره د سپینو کپړو، سره د پټکي، سره د ګیرې، سره د روماله به زه منافق یم. ځان ته ګوره چې کله د سحر په مانځه کې رستو وي. الله اکبر. په دې اوږدو شپو کې چې انسانان په خوب باندې ستړي شي او په دې کې هم زموږ نه د سحر جمع ځي. اهل علم لیکلي دي د ورځې اولنی تاوان به دې سي، د ورځې اولنی تاوان د کاروبار او د دکان او د تجارت د فکټرۍ او د کارخانې اولنی تاوان به دې د ورځې دا وي چې په کومه ورځ تا نه د سحر منځ قضا شي او جمع لاړه شي. ته غټ تاوان یې، دغې ته تاوان وایي. دا د منافقانو نه کېده. او شاذ او نادر ګوره د رسول الله علیه السلام په زندګۍ کې 2 ځله په خوب کې منځ پاتې شوی. کله ناکله به داسې وشي ته به ګناهګار نه، نور به اسباب برابرې، وختي به وده کېږي، ګناهونه به کم کې، موبایل به ځان ته الارم به په ټایم باندې ولګې، چا ته مشر ته به وینا وکړي چې ما راویښ که، نو ته به مانځه ته ځان برابرې. دا به نه وی چې زه وده پاتې شم. د مازدیګر مونځ او د سحر په دې کې منافقان سستو. او رسول الله علیه السلام فرمایلی چې زه لرګي را جمع کوم او ځان سره ځوانان ملګري علم او هغه کسانو پسې ورځم لا یشهدون الصلاة معنا، چې موږ سره جمع ته حاضري نه کوي، کورونه یې سېځم، کور کې به یې کوي. و مسلمان وروره، په دکان کې مونځ، په کارخانه کې چې مسجد پکې نه وي، په محله کې، په اجره کې، په بیټک کې مونځ چې عذر نه لري، عذر بیماری، دشمنی او عذر باران، چې دا عذرونه نه په دکانونو کې مونځ کېږي، نه په بیټکونو کې کېږي، نه په کارخانو کې کېږي. ځان مه ستړی کوه. په دې د امت د علماو اتفاق ده چې جمع فرض ده. الله قرآن کې امر کړی دی ورکعوا مع الراکعین، جمع وکئ. او رسول الله علیه السلام فرمایي چې جمع نه کوي کورونه یې سېځم. نو عزتمندو د الله د رضا کولو شپې دي اوږدې اوږدې غټې غټې. رسول الله علیه السلام څه فرمایي؟ ماسخوتن مونځ چې چا د جمع سره وکړه فکأنما قام نصف الليل، لکه نیمه شپه تهجد چې دې وکړه. ومن صلى الفجر في جماعه، که د سحر مونځ دې د جمع سره وکړه فکأنما قام الليل كله، لکه ټوله شپه چې ته الله ته ولاړ وي. د دې جمع اهتمام شروع کړو. نور زمونږ مسلماني ډېره کمزورې ده، د اسلام غټې غټې خبرې زمونږ نه پاتې شو. د جمع اهتمام. نو رسول الله علیه السلام سره په تبوک کې دا واقعه راله. بیا مخکې څه وشو؟ خاص کر دغه 3 صحابه کرامو واقعه چې د تبوک نه پاتې شوي او د مسجد زرار إن شاء الله بلا أفتك ببيان شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.